سلام، له خورشید د دې ساعت خبرونو ته ښه راغلاست. د کابل ښار د 15مې امنیتي حوزې اړوند سیمه کې د دریو پرله پسې چاودنو له امله یو کس وژل شوی او 18 نور ټپیان دي. د کورنیو چارو وزارت ویاند نصرت رحیمي وایي لومړۍ چاودنه نن سهار نږدې 8 بجې د سیلو پر سړک د استاد رباني د ښوونې او روزنې د پوهنتون اړوند په یو کاستر موټر د ځای پر ځای شوي ماین د چاودنې له امله رامنځته شوې ده او په پایله کې د سیمې یو اوسیدونکی وژل شوی او د یوه خبریال په ګډون 10 نور کسان ټپیان شوي دي. د نوموړي په وینا له دغه پیښې 20 دقیقې وروسته 2 نور چاودنې هم شوي چې له امله یې د 5 پوځیانو په ګډون 7 نور کسان هم ټپیان شوي دي. تر اوسه یې دغې پیښې مسؤلیت هېڅ یوې ډلې پر غاړه نه دی اخیستی. نن سهار 7:50 د 15مې امنیتي حوزې اړوند د حفیظ الله امین په کوڅه کې د پروفیسور شهید استاد رباني د پوهنتون د محصلینو په کاستر موټر باندې انفجار کیږي چې په ترڅ کې 10 تنه د یوه خبریال په ګډون ټپیان کیږي او یو تن چې ملکي کس دی هغه په شهادت رسیږي. 20 دقیقې وروسته 2 پیهمه تعبیه شوي ماینونه په ساحه کې انفجار کی چې د هغې په ترڅ کې له بده مرغه 7 تنه زموږ قدرمن هیوادوال د 15 امنیتي سرتیرو په ګډون ټپیان کیږي. له دې سره سم د غزني په مرکز کې د پولیسو پر ریزرف قطعې د یو ځانمرګي برید په پایله کې 15 پولیسان ووژل شول. د غزني د والي ویاند وایي دغه پیښه تیره شپه نږدې 9:30 بجې هغه مهال رامنځته شوه چې یو ځانمرګي بریدګر د موټر بم په وسیله یاده قطعه په نښه کړه. د نوموړي په وینا په دې پیښه کې 7 نور پوځیان او 4 ولسي وګړي هم ټپیان شوي دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي تیر ماښام د افغانستان په ګډون 6 هیوادونو ته خپل اووم سفر پیل کړ. د امریکا بهرنیو چارو وزارت ویلي چې ښاغلی خلیلزاد به په دې سفر کې له افغانستان سربیره پاکستان، بلجیم، جرمني او عربي متحده اماراتو ته ولاړ شي او تر هغې وروسته د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو له استازو سره هم وګوري. د دې سره سم زلمي خلیلزاد په خپله ټویټر پاڼه کې ویلي په دې پړاو کې د افغانستان د سولې بهیر ګړندي کېدل غواړي. نوموړي زیاته کړې چې په دې سفر کې پر 2 موضوعاتو لومړی د سولې لپاره د سیمې او نړۍ مدغمېدل او دویم له طالبانو سره د سولې د چوکاټ پر وروستي کېدو تمرکز کوي، خو په وینا یې هره بریا د ټولو اړخونو له لوري انعطاف ته اړتیا لري. یو کس طالبانو ته د وسلو او مالي امکاناتو د برابرولو په تور په پکتیا کې ونیول شو. دغه کس چې احمد نومیږي د بډایه او سوداګرو په ویرولو سره له هغوی پیسې او یا هم د وسلو د برابرولو غوښتنه کوله چې بالاخره تیره ورځ د ګردیز ښار په خوست لاین سیمه کې د څرګر ملي ادارې د کارکوونکو له لوري نیول شوی دی. د پکتیا د والي ویاند زیاتوي له نیول شوي کسه یوه تومانچه هم ترلاسه شوې ده. او د ترهګریزو کړنو د ترسره کولو په تور یو 15 کسیزه ډله د لغمان په مرکز کې ونیول شوه. د څرګر ملي ادارې د خبرپاڼې له مخې دغه ډله چې تر دې مخکې په مهترلام ښار کې په ډیریو منع ایښودنو، ترور او د خلکو پر ګواښلو بوخته وه، بالاخره د څرګر ملي ادارې په ځانګړو عملیاتو کې له یوه مقناطیسي ماین او یوه موټر سره یو ځای نیول شوې ده. ویل کېږي نیول شویو کسانو خپل جرمونه هم منلي دي. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه، تر بیا مو الله امان.